سلامونه او نیکي راځو نن موږ د درېیمې ورځې درس وایو. څنګه موږ کولی سو چې یو ډیټابیس جوړ کړو هغې بغیر له ویزټ، یعنې ډیټابیس ویزټ بغیر. نو د هغې دپاره څو پوینټ دي. اول پوینټ خو معلوم ده چې سټارټ ام ایس اکسس یا اوپن ام ایس اکسس، تاسې ام ایس اکسس به خلاصوئ. نو په اوله ویډیو کې که چیرې تاسو په یاد وي چې ما ام ایس اکسس په ټاسک بار کې پین ټو ټاسک بار کوي. نو موږ اوس هغه ته ضرورت نه لرو چې سټارټ بټن به کلیک کوو، سرچوو به اکسس، بعد له هغه بیا خلاصوو. راځو دلته او کلیک باندې کوو، ډایرکټ خلاصیږي. کله چې ام ایس اکسس خلاص سو، له دې بعده دغه کوم اپشنز چې وو ریسنټ دا خو موږ تکرار کوي. دلته راځي بلینک ډیټابیس یا بلینک ډیسکټاپ ډیټابیس، په دې باندې به موږ کلیک کوو. ولې ټمپلیټ او نور کوم چانس یو په هغه اړه باندې موږ په مخکې ویډیو کې خبره وکړه. نو راځو په بلینک ډیټابیس باندې کلیک کوو. اوس د دې او د نورو پروګرامونو په مابینځ کې دغه یو غټ فرق ده چې د هغو دا رقم و چې اول وار به دې کار کوئ بیا به دې ثبتوئ، اما دی چې ده دی اول وار درته وایي چې ته خپل فایل یا خپل ډیټابیس په څه نامه ثبتوې او چیرې یې ثبتوې. نو دلته چې ده اول وار یې دی نوم غواړي چې آیا دا ته په څه نامه باندې ثبتوې. زه راځم خالد دلته یو نوم د ور مې کوي. بعد له هغه دلته دغه کوم براوز فور لوکیشن داسې نوشته ده، کله چې کرسر ورته راوړئ د نوشته کړل دغه د فولډر نوم یو نشان چې ده، په دې باندې که چیرې موږ کلیک کړو موږ دلته یو لوکیشن ورشي د ام ایس اکسس چې د ما دغه ډیټابیس ده په فلانه ځای کې ماته راته ثبت کړه. نو راځو دلته زه ډیسکټاپ ورکوم. په ډیسکټاپ باندې ما ډیسکټاپ سلیکټ کړئ او اوکې مې کړ. یعنی دلته تاسو کتلی شئ چې سی یو سو، بیا یوزر سو، بیا د یوزر نیم دا سو، بیا ډیسکټاپ سو. که چیرې زه راسم بیرته په هغه فولډر باندې کلیک کړم او ورکم جی ډرایو او اوکې کړم، تاسو کتلی شئ چې کوم سی وه بیا له سی بعده یوزر و هماغه ټول ختم سو. صرف دلته ډایرکټ یې موږ ته جی ډرایو ښکاره کوي، یعنې دا ځي په جی ډرایو کې دا سیویږي. او بل له دغه نامه بعده که تاسو کتلی شئ چې ډاټ ای سی سی ډي بي دا نوشتی، یعنې دا د ام ایس اکسس خپل اکسټینشن ده. که چیرې موږ وګورو په دغه کې ام ایس ورډ کې هغه د ډي او سی ایکس سی، نوټ پیډ ته وګورو ټي ایکس ټي، یعنې دغه رقم د کوم اکسټینشن چې ده هغه ای سی سی ډي بي ده. او له هغه بعد چې موږ کله غواړو چې خپل بلینک ډیټابیس جوړ کړو یعنې کریټوو یې، راځو نو دغه کوم اپشن چې ده کریټ اپشن په دې باندې کلیک کوو. تاسو کتلی شئ چې دلته ما کلیک کوئ هغه بلینک ډیټابیس هغه خلاص شو. نو دغه رقم یو موږ یو ډیټابیس جوړولی سو. او بل که چیرې موږ پوینټ یې وګورو بلې څلورم پوینټ یعنی اوپن ایگزیسټینګ ډیټابیس. آیا څنګه موږ کولی سو چې یو ډیټابیس یې هغه ثبت او هغه خلاص کړو. په هغه بله ویډیو کې هم ما تاسو ته ویلي هغه ریسنټ لاندې سي اوپن اودر فایلز نوشته و، په هغسې کلیک کې هم خلاصیږي. او د دې بله طریقه دا ده چې کله فایل ته راغلی له فایله بعد په اوپن باندې کلیک کړئ. کله چې تاسو په اوپن باندې کلیک کړئ دلته دی وایي چې آیا دغه د تا هغه ډیټابیس ده آیا هغه چیرې ده، یعنې د هغه لوکیشن څه ده، په ون ډرایو کې ده، دس پی سي کې ده، په کوم ځای کې ده. او دلته چې ده دغه ریسنټ ډیټابیسونه درته ښیي، یعنې هر یو څه ته غواړې هغه ته خلاصولی شې له دې ځایه څخه.